د 2014 او 15 کلونو په منځ کې یو سریال خپور شو چې د سنگولار یا د دریمرچال سریال په نوم یې شهرت وموند. دا سریال د ترکي اداکارانو چې مشهور غړي یې سردار، لیلا، نازا، ډاکټر او دې ته ورته نومونو باندې مشهور ول. هغوی دا سریال د یو معلوم پروګرام او یو معلومې موخې لپاره پر مخ ویوړ او هغوی دا سریال ټول په یو کال کې پر مخ ویوړ او دا سریال یې کامیاب کړ. خو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې دا سریال لا هم د تاوده هرکلي سره مخ دی او خلک یې په پوره شوق سره ګوري. خلک یې دومره خوښوي چې حتی نوي سریالونه هم په داسې شوق او ذوق سره نه ګوري. د دې سریال د پرمختګ او بریا راز څه دی؟ دا سریال ولې دومره د خلکو خوښ شوی دی او ولې د خلکو زړه په بار بار کتلو سره هم نه ترېنه ماتېږي؟ راځئ نن په دې ویډیو کې انشاءالله په پوره تفصیل سره پر دې او دې ته ورته پوښتنو باندې بحث کوو. د فکر یون چینل درنو کتونکو ستړي مه شئ، په دې هیله چې جوړ روغ به وئ او صحت جامې به مو په تن وي. دا زموږ د چینل 5مه ویډیو ده او کېدای شي د ډېرو ملګرو هغه زموږ مخکینۍ ویډیوګانې نه وي کتلي. نو په دې باره کې زموږ چینل د فکري درسونو یا د فکري ناکامۍ څخه د ژغورلو په اړه د لاملونو او سببونو په اړه دی. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو او نور ویډیوګانو مو خپل ملګرو سره شیر کړئ چې په ثواب کې سره شریک شئ. د دریمرچال یا سنگولار سریال چې په اصل کې د ترکي ژبې څخه پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی، دا د 2014 کال څخه شروع د 2015 کال پورې نشر شو چې ټوله برخې یې تقریبا 463 برخې وې. نو دا سریال ډېرې داسې برخې لري چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي او ډېرې برخې بیا داسې دي چې هغوی دوی د خپل څېرې د نیکې او ښه ثابتولو دپاره کړي وي. که څه هم د دې اکثره نو بلکې ټول اداکاران هغه مسلمانان دي او د ترکیې هېواد اوسېدونکي دي. نو د دې لپاره چې خلک د دې د سریال له ګټې او تاوانونو څخه خبر سي، نن به یې پر هغه مهمو لاملونو باندې بحث وکړو. لومړی په دې سریال کې نشنلیزم یا قوم پرستۍ ته ډېر کار شوی دی. موږ او تاسو د دې سریال مهمې او بېلابېلې برخې وڅېړو، وبه چې دا برخه یا دا ډله چې کومه ده دا د خپل ترکیې هېواد لپاره ډېر قرباني ورکوي او ډېر ځایونه د دوی داسې راغلي دي چې هغه د خپل هېواد د ساتنې لپاره دوی جنګ کوي. پلانکی ځای وایي چې دلته ترهګر هېواد ته راغلي دي، دلته خراب شیان هېواد ته رادننه کوي، دلته څه کوي، دلته څه کوي. نو دا اول د دې تاوان دی چې د سریال کې نشنلیزم ته دعوت کېږي او قوم پرستۍ لپاره ډېره بلنه ورکول کېږي. دویم لامل چې باید په پام کې ونیول شي هغه د دې سریال هغه برخه ده چې د سریال اکثره برخه په بر کې نیولې ده چې هغه د نر او ښځې یا د هلک او نجلۍ په منځ کې مینه کول دي چې فاني مینه یې هم زیات خلک بولي او دا هغه مینه ده چې د اسلام سره ډېره په ټکر کې ده چې ګرل فرینډ او بای فرینډ اړیکې ورته ویل کېږي او نن سبا د اسلام سره ډېره په ټکر کې او زیاته پالل کېدونکې اړیکه همدا ده چې د اسلام سره په ټکر کې ده او د اسلام زیاتو اړخونو ته ننګونه ورکوي. نو په دې سریال کې که چا کتلی وي دې برخې ته ډېر کار شوی دی، بلکې د دې اکثره کارکوونکي چې دی هغه په همدې کار باندې مشغول وي چې بس خامخا د یو چا سره مینه لري، د چا سره مینه کوي. که کومه یوه ښځه وي هغه بای فرینډ لري او که کومه یوه هلک وي هغه ګرل فرینډ لري. نو دا ټوله سریال پر همدې باندې دی. خو دریم کم لامل چې دی هغه دا دی چې دوی اکثره ځایونو کې داسې کارونه کوي د هېواد لپاره، مثلا ځان داسې ښکاره کوي چې دوی ګومان کې د مسلمانانو خدمت کوي یا د مظلومو هېوادوالو خدمت کوي. دا هغه تر ټولو مهم لامل دی چې د خلکو سترګې ځان ته ولاړوي او دوی په داسې یو جامه کې خلکو ته ځان ښکاره کوي چې ګواکې دوی نو د اسلام او د مسلمانانو اصلي وارثین دي او دوی باید ښه ونازول شي، باید ښه سپورټ کړل شي او ښه مخکې نشر شي. دا تر ټولو هغه په د شاتو کې زهرو په معنا باندې چې کومه خبرې کېږي هغه هم دا ده چې خلکو ته ځان ښه معرفي کوي خو دوی اصل کې دننه کې دي بل څه شي. نو دریم وجه یې دا وه. څلورمه وجه یې دا ده چې دوی اکثره په داسې یو صورت او داسې یو دغه کې ځان راښکاره کوي چې هغه بالکل د دوی د اصلي ژوند سره په ټکر کې او مختلف تصویر دوی خپل وړاندې کوي. یعنې دوی چې په کوم رقم ژوند کوي، څه رقم چې د دوی اصلي څېره ده هغه دوی بیخي په دا سریال کې دوی په یو هماغسې جامه باندې نه رامخکې کېږي. کې کوم ترهګرو ډله دی، که کوم د خپله د سنګوریانو په ډله کې کوم اشخاص دي، دا ټوله په داسې یو لباس کې رامخکې شوي یا ښکاره شوي دي ټولنې ته چې هغه بیخي د دوی د اصلي ژوند سره په خلاف کې دي. نو دا ویډیو هم په دې وجه باندې جوړه کړله چې د دوی اصلي څهره خلکو ته وپېژنو او خلک د دې د ګټ څخه او د تاوانونو څخه خبر شي. که ګوري هم په دې فکر یې باید ونه ګوري چې مثلا دا یو ښه سریال دی باید د زړه مینه ورسره وساتي. خو د انسان خپل کار چې مثلا زړه یې شی غواړي باید ډېر کوشش دا وشي چې داسې سریالونو څخه ځان وساتل شي. خو بیا هم که ګوري په زړه کې باید دا خبرې چې دا اصل کې د دوی کار داسې دی، د دوی اصلي څهره دا ده او پر دوی باندې باید منفي اغېز ونه کړي چې مثلا دوی د خپل دین یا د خپل کلتور څخه دوی پردي کړي. نور خو د انسان زړه داسې دی چې د بدو او د خراب لوري ته ډېر میلان کوي.
نو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله که ژوند پاتې و د دوی هر یو ژوند به بیا بیل بیل راوڅېړو او د مختلفو لورو څخه به یې وڅېړو او هغوی باندې به رڼا واچوو چې د دوی دیني دنیوي او نور ژوند سره کم تېرېږي، دوی چېرته زده کړې کړي دي، د دوی ولې د دې فلمونو یا د دې اکټرۍ سره مینه پیدا شوې وه او دا د څه شي دپاره روزل شوي ول. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي چینل د سره سبسکرایب کړئ، د بیل بټن ورسره خوا کې مو ووهئ او د ویډیو مو د ملګرو سره شیر کړئ تر څو خلک د دې د ګټو او د تاوانونو څخه خبر شي او کم از کم باید د دوی په زړه کې دا خبره راژوندۍ سي چې دا یو داسې سریال نه دی چې هغه باید د زړه مینه سړی ورسره وساتي. او خپل نظر مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ چې آیا باید د دوی پر اکټرانو د دې سریال پر اکټرانو باندې ویډیوګانې جوړې کړو او که نه. ستاسې سپورټ ګام په ګام موږ ته ډېر ضروري دی او موږ ته پیاوړتیا او انرژي راکوي. په همدې هیله تر بیا د خدای په امان، وما علینا الا البلاغ المبین.